د بون دي چې فیشل بون پنځم هډوکی دی. موږ تاسو څلور هډوکي نور ویلي وو. نن د خدای انشاءالله پنځم بون د خیره شروع کوو. د فیشل بون څخه پنځم هډوکی دی. لکریمل هډوکي چې دی یا لکریم خپله په لاتیني کې به اوښکو ته ویل کېږي، د اوښکو هډوکی. ځکه دلته د اوښکو د غدې دپاره چې هغه کوم غده چې دلته قرار لري په دغه لیټرل سوپیریر پارټ کې، هغه چې اوښکې جوړې کړي داسې راځي 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 دلته پزې خواته راځي. دغه لکریمل هډوکي او دغه مګزیلا هډوکي دلته لکریمل ګروپ جوړوي. صحیح شو چې دې وخت کې لکریمل فوسا هم ورته وایي. اصلي لکریمل فوسا چې ده هغه دلته قرار لري، خو دلته هم داسې ګروپ قرار لري چې دا ګروپ د لارې دغه اوښکې داخلېږي، د لکریمل ساک او لکریمل ډک څخه راځي و پز داخلېږي. نو ځکه دا هډوکي ته لکریمل بون ویل کېږي چې دا خپله د سترګې د آی ساکټ دغه میډیل پارت جوړوي. کوم پارت جوړوي؟ میډیل. یعنې دا که چېرې موږ ستاسو سترګو ټوله د سترګې ساکټ فرض کړو نه، دغه میډیل خواته یې دی برخه پکې لري. که څه هم یوازې دی نه، دلته مګزیلري هډوکي پروسس هم دی، ایتمویډ بون هم ورسره دی، دی هم دی ورسره. نو د فیمر هډوکي د آی ساکټ او میډیل پارت جوړوي. یا میډیل پارت کې موقعیت لري، د سترګې د ساکټ په میډیل خوا کې قرار لري. ښه، موږ تاسې راځو د فیمر هډوکي اول وایو چې دی چیرې موقعیت لري. دغونه هم وویل چې سترګې د ساکټ په میډیل خوا کې قرار لري. انډر فرنټل، یعنې د فرنټل هډوکي څخه لاندې، لوړ چې دی فرنټل هډوکي دی نه، د هغه څخه لاندې قرار لري. behind frontal process and in front of ethmoid. ښه، فرنټل پروسس د ترشي ده. behind frontal process دلته یو نوم یې رسوی دی مازې، هغه مګزیلري. د مګزیلري هډوکي دغه فرنټل پروسس څخه شاته موقعیت لري. هغه چې موږ تاسو وکتئ درته ګورئ، دغه مخ ته دغه مګزیلا ده. صحیح دی؟ دا مګزیلا د لوړ ډیزاین هډوکي دی. دغه داس پروسس راپورته کیږي فرنټل پروسس په نامه ده. دا ته فرنټل پروسس ویل کیږي. دغه فرنټل پروسس شاته د موقعیت لري. وینئ څه دغه داسې آسماني رنګ چې دی دغه فرنټل زرغونتې که آسماني رنګ، دغه د فرنټل پروسس څخه شاته، یعنې د مګزیلا هډوکي د فرنټل پروسس څخه شاته، او دغه د فرنټل بون څخه بیا لاندې موقعیت لري. صحیح شو؟ دلته اتمویډ هم قرار لري، اتمویډ هم شاته راځي، مخته اتمویډ او دغه فرنټل پروسس ته مګزیلا دواړه مخته راځي. صحیح شو؟ او فرنټل یې خپله لوړه راځي فرنټل بون. نو دا د تقریبا بون هډوکي شو چې د فرنټل څخه لاندې، او د فرنټل پروسس اف د مګزیلا، ان د مګزیلا د فرنټل پروسس او د اتمویډ هډوکي په شاته موقعیت لري. دی د فلټ بون څخه داسې همواره چرپنجه هډوکي دا رقم. صحیح شو؟ دی په ساختمان کې کومې مهم برخې لري؟ موږ تاسو به د مهم برخې ووایو. ښه سټرکچر کې اول سرفیسونه موږ تاسو وایو. دی داسې هموار هډوکي دي، دوه سرفیسه لري. یو یې دغه د باندې خواته دی چې هغه ته یې لیټرل ویل کېږي. صحیح شو؟ لکه د پزې په رقم. بل یې هغه دننه خواته دی چې هغه ته بیا میډیل ویل کېږي. نو یو میډیل سرفیس لري د دننه خواته، او یو هم لیټرل چې لري سرفیس لري. صحیح شو؟ دی داسې موقعیت لري، دا رقم پروت دی. نو سوپیریر لوړ سوپیریر بارډر لري، لاندې انفیریر بارډر لري. دغه مخ خواته چې دی مخ خواته صحیح شو؟ انټیریر چې دی بارډر لري، او شاته یې پوسټیریر چې دی بارډر. ته به صورت ته راولم. دلته ورته ګورئ، دغه زرغونه هډوکي چې تاسې وینئ دا زموږ تاسو تقریبا بون دی. ښه، دا د کریمل هډوکي ته چیرې وګورئ، دا د سترګې د سالکټ یا د کیویټین میډیل خوا جوړوي. صحیح دی؟ دلته یو په دغه سر کې قرار لري، او بل په دغه بل سر کې قرار لري. داسې بغلکي لکه د پزې هډوکي داسې بغلکي پروت دی. په بغل په خاص بغلکي پروت دی. نو دغه د باندې دغه مخ چې دی دا خو ساکټ خواته دی نه، دا یې لیټرل مخ دی. صحیح شو؟ د دغه یو دا لیټرل مخ شو، دا بل بیا دغه لیټرل مخ شو. او اخو دننه د پزې خواته پزې مینځ خواته چې راځي هغه ته بیا ویل کېږي میډیل سرفیس یا میډیل مخ، دننه خواته چې پزې راځي. صحیح شو؟ یعنې هغه میډیل خوا چې ده هغه د پزې لیټرل دیوال جوړوي، یا پزې وحشي خوا جوړوي، او دغه لیټرل خوا چې بیا ده هغه بیا د ساکټ تشکي میډیل خوا جوړوي. صحیح دی؟ ښه، او که ته چیرې وګورې دا ستاسې چغندر هډوکي دی،
نو لوړه سپیریر بارډر دی، مخته دا انټیریر بارډر دی، شاته دا پوسټیریر بارډر سو، او لاندې دغه انفیریر سو بارډر سو. نو څلور چې لري بارډرونه لري او دوه سرفیس لري چې یو ساکټ خواته دی هغه لیټرل دی، بل د پز داخل خواته دی هغه بیا میډیال دی. دا ولنډول سره د لکریمل بون موقعیت او بل دغه سرفیسونه او بارډرونه. دا خبره ته بیا هم سوې ده چې میډیال سرفیس چې دی کوم چې د پز خواته دی هغه د پز لیټرل وال جوړي، ان د پز وحشي دیوال جوړي، چې جوړي د پز وحشي دیوال جوړي. او لیټرل بیا د هغه سترګې ساکټ خواته چې و نه سترګې خواته چې دی هغه بیا چې جوړي هغه بیا میډیال وال جوړي د چا د اوربیټل کیویټي، ان سترګې د خالګا چې جوړي میډیال دیوال جوړي. صحیح شو؟ هغه څه موږ تاسو وکتله چې لیټرل چې دی هغه دغه د باندې خواته دغه د سترګې ساکټ دی، ان لیټرل خوا چې ده هغه دغه د اوربیټ کیویټي میډیال خوا جوړي، او میډیال خوا چې به د نن خوا چې ده هغه به دغه د نیزل کیویټي لیټرل خوا جوړي. صحیح؟ ښه، په عمومي ډول سره دی څه کار کوي هغه بیرته موږ تاسې اتیره خبره ده چې دی په عمومي ډول سره د سترګې د اوربیټ دا خالګا دی میډیل دیوال کې رول لري. څورته ګورئ دغه اتمویډ هډوکی دی، اتمویډ دغه دی شو، دغه مګزلري هډوکی دی، دی په دا مینځ کې شاته موقعیت دی لاندې خواته دا دی دی. صحیح شو؟ دی په ګډه سره دغه میډیل خوا جوړي، شکي میډیل خوا جوړي د سترګې د ساکټ. دی د کوم هډوکو سره یو ځای کېږي، د کوم هډوکو سره دی شکي ارټیکولیشن کوي. اول فرنټل بون سره، اول چې سره د فرنټل بون سره د یو ځای کېږي. دغه لوړ چې تاسې وینئ دا فرنټل هډوکی دی، دغه درس چې تاسې وینئ داسې راځي 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 د مکسیلا سره تېرېږي، داسې راځي راځي دلته اتمویډ ته راځي، او د اتمویډ د مکسیلا ترمنځ دلته چا سره مشتري ده؟ د کلیمل سره نو د اول د فرنټل سره دی مشتري، هم د مکسیلا سره ته ګورئ دغه مخ چې مکسیلا هډوکی دی. صحیح شو؟ دغه شین بارډر چې دی دا د چا سره جوړي؟ د زرغون بارډر چې دی دا د مکسیلا سره جوړي. او بل په اتمویډ دی، اتمویډ دغه څنګ ته موجود دی داخلي اتمویډ دی. صحیح شو؟ دغه سره بیا دلته یو ځای کېږي. نو دا درې هغه هډوکي وه چې د سره یو ځای کېږي چې فرنټل دی، مګزیلري دی او اتمویډ دی. بل چې ما تاسو مخکې هم وویل لکریمل ګروف په دې کې موقعیت لري. یو شی چې تاسو مه هېروئ موږ تاسې لکریمل فوسا لرو، هغه دغه د سترګې د اوربیټ دا کس چې موږ تاسې چپه سترګه پاره سو دغه لاندې عکس کې په دغه لیټرل لوړ طرف کې سترګه چې ده هره سترګه دغسې لیټرل خواته او اوربي خواته دلته یو فوسا خارګا لري په دا فرنټل هډوکي کې چې هغه ته د کریمل فوسا وایي. موږ تاسې ویل دي په هغه هډوکي بیا هغه هډوکي سره وګورئ او ویډیو سره وګورئ د کریمل فوسا ورې وګورئ په فرنټل بون کې دا مو ویل دي. بل دی وایي دلته په دغه میډیل خوا کې ځینې کتابو کې راځي وایي احتمال فوسا دلته هم قرار لري، او یا وایي یا دلته فوسا هم دلته ګروف قرار لري، بعضې یو میزابه قرار لري. میزابه په دې معنی لکه موږ تاسې هغه نوی ناوه نه دلته چې کوم وخت په دغه لیټرل خوا کې په دغه فرنټل هډوکي کې د کریمل ګلینډ موقعیت ولري نه چې اوښکې جوړې چې اوښکې داسې راځي 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 لاندې راځي د پزې خواته راځي 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 دلته دغه د کریمل هډوکي او د مګزیلا ترمنځ دلته داسې ناوه ده، دا ناوه ده چې دلته د کریمل سک کڅوړه او د کریمل ډک بیا سپیپ قرار لري چې ورې ورځي او پزې ته بالاخره اوښکې شکي پزې ته پسې راځي. ځکه چې انسان ژاړي پزې هم ورسره بهیږي. نو د کریمل هډوکي چې دی یو د مهم کار اوس دا کوي چې دی د کریمل ګروپ جوړوي، داسې ناوه جوړوي. صحیح شو؟ د اوښکو د غدې پیپ او دغه د پیپ څنګه کڅوړه دلته موقعیت لري. اوښکو غده چې دغه داسې په وحشي په فرنټل بون کې ده نه دلته مازې هغه یو پیپ او دغه د سک کڅوړه ده مازې. Like and follow us for more medical educational videos.